په داسې بیړنیو او حساسو حالاتو کې د زلمی خلیلزاد تازه سفر پاکستان ته افغانان په تشویش کې واچول. زلمی خلیلزاد ولې پاکستانی نظامیانو سره وکتل، هلته یې څه وکړل او له چا سره خبرې وکړي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ریپورټونه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ او ISI له مشرانو سره د افغان سولې په تړاو تازه خبرې کړې دي. سرچینې وایي دوی پرون ماښام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر روانو مذاکراتو بحثونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوحه کې له څو ورځو راهیسې د بین الافغاني خبرو لړۍ په ټپه ولاړه ده او دواړو غاړو هیڅ کومه رسمي ناسته نه ده ترسره کړې. باید وویل شي چې د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله هم څو ورځې وړاندې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او پاکستان سره د هر اړخیزو همکاریو په پار له پاکستانی چارواکو سره لیدکاتي کړي دي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد او پاکستانی چارواکو د افغان سولې په تړاو کومې خبرې نهایي کړي دي. دا به له وخت مخکې خبره وي چې موږ یې له تاسو سره شریکه کړو. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.